د الله د رسول باچا خان ناغستې دي هغه به تشدد نه کول او ځینې لکه خان د خپل علاقې د وطن خان غریب هم نه ولو او دا پتیلې به یو سالنې به په غریبانانو باندې ویشلې په کورونو باندې تاسو یو پیره باچا خان بابا جي بټ آباد ته او په هغې ځای کې ورسره دا ملګري ورسره وي اتحاد دې ورسره وي دا کسان دې ورسره وي یا سید دې ورسره وي نو دوی په دې لار باندې په دې بیلټ باندې زمونږ دوی کوم ځای کې چې سره جنډۍ وي هلته کې به مونږ سټیک دا ځوانان واورئ مونږ سټی به په هغې ځای کې کوو او غرمه ده نو چېرته سره جنډه څخه میلاو نه شول بابا دې ملګرو ته وایي چې دلته کې د خان یو ملګری دی ولي خان ته به خان د خان ملګری دی او د هغه سره به لاړ شو اوس لیټ ټیم دی لیټ او کلی دی غرمه هم تېره ده او مازدیګر هم لا ډېری شوی بابا دې ملګرو ته وایي چې ګورې د خان ځای ته ځو تاسو به ټول ووایئ چې موږ روټۍ خوړلې تکلیف به نه ورکړو بس صحیح ده هغه چې ډېرې سره نه وتلو د خان نه و د خان ملازم و بس دې ناست او ډوډۍ تپوس یې کړی دی نو موږ ډوډۍ خوړلې نو بابا ډډه لګولې ده دې ملګرو وایي چې موږ بازار کې وځو چې سره څه وخوړل خان راغلی دی نو خو ډېر دغه شوي چې دا زما پورته شوک راغلی دی نو خو نه مېلمه له خو سړی ډېر پروګرام کوي نو دې ملګرو دې مې خان ته وویل چې ګوره بابا ګوره د چڼې د دال نه علاوه ګوره بل شی نه خوري ګوره غوښې مخې نه خوري او یې ټیک ده نو بس یې دسترخوان خور شوی دی نو په هغې کې ورته سالنې مالنې ایښي دي نو بابا ورته وایي چې ما ته دا دال را دې پله نو چې دال یې را دې پله کړی وی په دې کې غوښه هم ده دا غوښه ترې واڼوئ او ما ته د چڼې دال ګوره هغه دا قوم نه دی په دې قوم په پلس باندې لاس په پلس باندې دا قوم مختلف رسم و رواجونو نه د مختلف خرچو نه منع کړی دی لکه د ولي خان بابا د اسفندیار خان د واده روټۍ چې کومه ده هغه باچا خان بابا نه وخوړه دومره فضولیت دي کړي ته دیګونه